السلام علیکم ملګرو ټولو کرکټ مینوال ته سپیشلی پاکستان افغانستان کرکټ مینوال لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی. فی الحال تاسو دعاګانې تقریبا قبلیو طرف ته روانې دي. سبا لوبه ده د نیوزیلینډ او د سریلانکا. دعا کوئ چې نیوزیلینډ میچ وبېلي او سریلانکا میچ وګټي، نو په دغه کې پاکستان افغانستان دواړو ته چانس ملاویږي د سیمي فاینل. فی الحال که موږ ګورو په ټاپ باندې انډیا ده، ورپسې ساوث افریقا ده، ورپسې استرالیا ده، ورپسې نیوزیلینډ دی. خو نیوزیلینډ چې کوم دی هغه پاکستان او افغانستان راګیرولی شي، خو په بعض شرایطو باندې راګیرولی شي چې سبا چې د سریلانکا او د نیوزیلینډ کوم میچ دی په دغه کې د باران فیصدي هم ښودل شوې ده او ډېر حده پورې ښودل شوې ده. که باران پکې وشي خو ډېر زیاته ښه کار به وشي، ځکه چې نیوزیلینډ به هماغه اتو پوینټونو کې پاتې شي، د افغانستان او د پاکستان سره به یو شان شي، مخکې به لاړ نه شي. او که چېرته باران ونې شي او نیوزیلینډ میچ وګټي، نو بیا پاکستان او افغانستان ته مشکل دا دی چې یاره خپل میچونه به په ښه رنیټ باندې ګټي، پاکستان به خپل میچ په ښه رنیټ باندې ګټي، افغانستان به خپل میچ په ښه رنیټ باندې ګټي. خو زموږ چېرې باران پکې وشي او که باران ونه شي سریلانکا یې وګټي، پاکستان افغانستان مینوالو ته به ډېر زیات د خوشحالۍ خبر میلاو شي. او د افغانستان را روان میچ چې کوم دی هغه د ساوث افریقا سره دی. د ساوث افریقا نه دغه میچ ګټل دی او په ډېر زیات غټ رنیټ سره ګټل پکار دي. کم از کم مطلب ساوث افریقا چې کم از کم 300 وکړي، افغانستان یې کم از کم په 40 اوورو کې پوره کړي، نو دا به دې سره به افغانستان مخکې سیمي فاینل ته لاړ شي. او که ساوث افریقا میچ وګټي او افغانستان یې وبېلي، بیا خو کیسه خرابه ده، ځکه چې بیا خو ساوث افریقا میچ وګټو افغانستان به بار کېږي. د نیوزیلینډ او پاکستان میچ چې کوم پاتې دی، نو دغه ډېر زیات اهم میچ دی د دواړو ټیمونو دپاره. که په افغانستان خپل میچ وبېلي، نیوزیلینډ او پاکستان به کشمکش کړي. که سبا میچ چې د سریلانکا وګټي او نیوزیلینډ یې وبېلي یا باران وشي او میچ ونه شي، نو هماغه اتو پوینټونو کې به پاتې شي، هغه به 10 پوینټونه شي، هغه به مخکې لاړ شي. او که نه افغانستان میچ وګټو، خپل د ساوث افریقا نه میچ وګټو او سبا سریلانکا میچ وګټو، نیوزیلینډ په هماغه اتو پوینټونو کې پاتې شوله او پاکستان هم میچ وبېلو، بل نیوزیلینډ هم میچ وبېلو، افغانستان میچ وګټو، نو بیا به افغانستان ته کوالیفای چانس بیا جوړېږي چې افغانستان سیمي فاینل ته لار پیدا کړي. افغانستان چې خپل غټ چانس او خپل مضبوط چانس پرون خراب کړی دی، د خراب فیلډینګ د وجې نه خراب کړی دی، چې فیلډینګ افغانستان خراب کړی دی. میکسویل 2 کیچونه ډراپ شوي دي، په دغې په وجه باندې افغانستان په دغه میچ سره لږ نه ډېر زیات خراب شو، ماینس کې دا ټیم افغانستان دغه روان دی. نو سبا د سریلانکا او نیوزیلینډ میچ دعا کوئ چې سریلانکا یې وګټي، بل ورځ افغانستان میچ په 10 تاریخ باندې د ساوث افریقا سره چې افغانستان دغه میچ وګټي، په ښه رنیټ باندې وګټي، نو بیا به مخکې لار پیدا کېږي افغانستان ته. دغه تازه صورتحال تاسو سره مې شریک کړو، ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج یې سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.